د کرکټ د بعضې لوبغاړو څه حال وي وروسته له بایللو. سلام او مینه ګرانه دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ. سړی خفه شي. له لوبې وروسته د خبریالانو په خونې کې مې یو ځوان افغان لوبغاړی ولیده. د دریو بهرنیو خبریالانو ورڅخه پوښتنې وکړې. ما پوښتنه ونه کړه، خو له خبریالانو سره تر خبرو وروسته یې راسره ستړې مشې وکړه. په وچو شونډو او خلنو سترګو او خب غږ یې راته وویل: څه وکړو هان صاحب، ځان هم نشو وژلی. قسم په خدای چې له ژونده مو زړه تور دی. له خدای نزار شم هېڅ نه کېږي. اوف خدایه. ما ورته وویل: ونه ځوانه مه کوه دا خبره. غېږ کې مې ونیوه. ما وویل: ځوانان داسې نه مایوسه کېږي، ته باید موږ ته ډاډ راکړې. وطن په تاسو ډاډه دی. تا هر وخت خپله برخه لوبه کړې. خیر دی. that is not end of the world. یعنې دا دنیا لا ختمه نه ده. ما ورته خبرې کولې او هغه ځوړند سر روان و. خفه یې کړم. وطنوالو، دا زموږ د افغان لوبغاړو حال دی چې کله هم لوبه وبایلي نو هر یو افغان ورپسې پاسې کنځلې بدې ردې ورپسې وایي. خو دومره سوچ مونږ نه کوو چې آیا میچ یا لوبه دوی وبایلله چې د دوی حال به څه وي. دوی به خوشحاله وي چې دوی لوبه بایللې؟ آیا د دوی په زړه به څه تېرېږي؟ زموږ لوبغاړي ښه پوهېږي چې مونږ لوبه وبایلو. زموږ افغانان، زموږ پښتانه دوی پسې څنګه خبرې کوي. هر یو سړی خپل عزت غواړي. هر یو کس غواړي چې د هغې د په یو معاشره کې عزت. دوی په زوره لوبه نشي بایللی. دا مونږ تاسو ته نه ښکاري چې کله هم مونږ په ډګر کې کوز شو او په میدان کې بیټ واخلو، هله به مونږ ته معلومه شي چې آیا کرکټ څنګه کېږي. څومره پریشر په دوی وي. نو مینهوالو، تاسو څخه هیله کېږي چې خپل افغان لوبغاړي پسې خبرې مه کوئ. هغوی ته ډاډګیرنه ورکړئ چې کله هم تاسو یو کس پسې بدې ردې شروع کړئ، هغه نور هم بدېږي. چې کله هم مونږ هغه لږ شانتې انکریج کړو، هغې ته مونږ ډاډګیرنه ورکړو، هغه به نور ښکلې لوبه وکړي. هغه وایي مونږ پسې سپورټ شته، زمونږ مینهوال ډېر دي، ولې دا لوبه مونږ وبایلو؟ راځئ ښکلې لوبه وکړو. نو تاسو څخه هیله کېږي چې همیشه خپل لوبغاړي وستایئ، هغوی پسې بدې ردې مه وایئ. دغه ویډیو د خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله.